ښه اوس به یو نیم مشهوره ډومینونه چې په هغه باندې به وغږېږو تر څو تاسو پرې باندې پوه شئ چې دا ډومین مطلب یعنې هدف یې څه دی او څنګه کار ورکوي. صحیح ده. زه به یو څه داسې ډومینونو نوم واخلم لکه ټاپ لیول ډومینز چې دي یا ډېر مشهور ډومینونه چې دي، یعنې داسې ډېر زیات دي، خو زه به تنها څو نومونه واخلم په هغو به بسنه وکړم چې دا څنګه دي. مثلا ټاپ ډاټ کام دی، دا خو ډېر مشهور دی چې ټول پرې باندې پوهېږي چې هر ویب سایټ یا هره کمپنۍ ځان لپاره چې جوړوي یو ویب سایټ جوړوي مطلب آخر کې ډاټ کام ورکوي، د هغو ادرس ولو. ډاټ جي او وي چې دی مطلب دا اکثره دولتي لپاره دی. ډاټ ایم ایل چې دی دا د ملیټري لپاره خصوصا په امریکا کې دلته د ملیټري لپاره اخر داسې دا ایکسټنشن چې په اخر کې ولري دا اکثره د نظامیانو لپاره وي. ډاټ اورګ اکثره د چې لپاره وي د نان پروفیټ ارګنایزیشن لپاره یې که نه، د خیریه موسسې چې که نه د هغو لپاره وي. نو د هر یو لپاره فرق کوي. ډاټ نیټ دغسې، ډاټ بیز د بزنس لپاره، ډاټ کالج مطلب ډاټ بزنس او دغسې نور، یعنې په سلهاو باندې کې داسې یعنې ډېر زیات ډومین نومونه دي چې هغه د مختلفو مقصدو لپاره که نه مختلفو مقاصدو لپاره استعمالیږي.